السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دربخیم چې تاسو څنګه کولی شئ په ټیک ټاک کې خپل فالوورز اضافه کړئ. دوستانو د ټیک ټاک فالوورز تاسو په درو طریقو سره اضافه کولی شئ. اول دوستانو په ټیک ټاک کې یو سټینګ راځي، د هغه سټینګ په ذریعه سره تاسو د ټیک ټاک فالوورز اضافه کولی شئ. دویم دوستانو اپلیکیشن راځي، د هغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو د ټیک ټاک فالوورز اضافه کولی شئ. دریم دوستانو ویب سایټ راځي، د هغه ویب سایټ په ذریعه سره تاسو د ټیک ټاک فالوورز اضافه کولی شئ. نو په دې ویډیو کې صرف تاسو ته د ټیک ټاک سټینګ درښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په ټیک ټاک کې خپل فالوورز اضافه کو. ان شاء الله د ویب سایټ او د اپلیکیشن طریقه به تاسو ته په نور ویډیوګانو کې دربخیم چې موږ څنګه کولی شو چې د هغه اپلیکیشن یا د هغه ویب سایټ په ذریعه سره خپل فالوورز اضافه کو. او هو دوستانو ان شاء الله پر روانو ویډیوګانو کې به تاسو ته د ټیک ټاک لایکونه هم دربخیم چې موږ څنګه کولی شو چې په ټیک ټاک کې په خپل ویډیوګانو باندې لایکونه اضافه کو. د ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاص کړئ دلته به تاسو هغه اکاونټ راواړوئ کوم چې ویریفاید وي، یعنی له کوم اکاونټ سره چې بلو ټیک لګېدلی وي، دغه شین نشان لګېدلی وي. دغه رقم دوستانو دلته زه تاسو ته یو بل ټریک هم درښیم. اوس که چیرې تاسو د پښتو والا فالوورز غواړئ نو دلته تاسو د پښتو والا ویریفاید اکاونټ راواړوئ، یا که چیرې تاسو د اردو والا فالوورز غواړئ نو دلته تاسو د اردو والا ویریفاید اکاونټ راواړوئ، یا که چیرې تاسو د انګلیش والا فالوورز غواړئ نو دلته تاسو د انګلیش والا ویریفاید اکاونټ راواړوئ. نو زه پښتو ویډیوګانې جوړوم، زه پښتو فالوورز غواړم نو دلته زه پښتو اکاونټ راوړم. تاسو به د خپل خوښې اکاونټ راوړوئ، بیا به سمپل د هغه اکاونټ په فالوورز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو د هغه اکاونټ په فالوورز باندې کلیک وکړئ دوستانو اوس به په دغه اکاونټ کې تاسو 13 کسان فالو کوئ. تاسو به دلته 13 کسان په شمار فالو کوئ، زیات به نه فالو کوئ. کله چې تاسو دوستانو دلته تاسو 13 کسان فالو کړئ بیا به تاسو 15 منټه انتظار ورته کوئ. کله چې تاسو 15 منټه انتظار ورته وکړئ هغه بعد به بیا تاسو دلته 13 کسان فالو کوئ. نو کله چې تاسو 15 منټه بعد دلته 13 کسان فالو کوئ دوستانو نو تقریبا د دې طریقې په ذریعه سره تاسو د ورځې 1500 فالوورز اخیستلی شئ، تر 1500 هم زیات فالوورز دغه طریقې په ذریعه سره اخیستلی شئ. کله چې تاسو دوستانو 13 فالوورز پوره کړئ بیرته به شاته راسئ. کله چې تاسو بیرته شاته راسئ نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ، دلته به ستاسو خپل فالوورز اضافه کیږي. دوستانو دغه طریقه 100% کار کوي. د دغه طریقې په ذریعه سره بغیر کوم اپلیکیشنه تاسو د خپل اکاونټ فالوورز اضافه کولی شئ، بغیر کوم اپلیکیشن، بغیر کوم ویب سایټ. نو ان شاء الله دوستانو پر روانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته هغه نور طریقې هم در وښیم. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.